جوړ په خیر. ستړي مشه، خدای دې وکړي روغ او جوړ به وئ. د موټر چلونې یا د فورشاین لوستونو ته په خیر راغلی. نن مو د فورشاین لوستونه پیل کړه. لومړی بوګن دی او لومړی پوښتنه. دا پوښتنه 2 نمرې لري. وای welches Verhalten ist beispielhaft für vorausschauendes Fahren؟ د یو با احتیاطه موټر چلوونکي مثالونه او کړنې کوم یوې دي؟ لومړی وایي ich versuche die Absichten anderer Verkehrsteilnehmer möglichst frühzeitig zu erkennen. زه کوښښ کوم چې په وخت سره د نورو موټر چلوونکو کړنې وڅارم او یا هم یې وګورم. یو دا صحیح ده که نه ده؟ هو دا صحیح ده. دویم ich reagiere möglichst frühzeitig auf wahrscheinliche Veränderungen der Verkehrssituation. زه وی کوشش کوم چې په وخت باندې عکس العمل وښیم هغه تغییراتو ته یا هغه کړنو ته او یا د سړک وضعیت ته که موټروان څه رقم کوي څه رقم نه کوي، یعنی زه محتاطه یم ورته او زه ګورم او دفتن عکس العمل ښیم. هو دا هم صحیح ده. Ich beschränke die Verkehrsbeobachtung möglichst auf das direkt vor mir fahrende Fahrzeug. زه فقط هغه موټروان ته یا موټر ته ګورم چې ما نه مخکې روان دی. نه دا غلط دی. په یو سوال کې کېدای سي 3 واړه صحیح وي او یا په کومې پوښتنې کې کېدای سي یوازې یو صحیح وي یا په کومې کې کېدای سي 2 صحیح وي. خو تاسو به ډیری کوښښ کوئ هغه پوښتنې یا ځوابونه چې احتیاطي جنبه لري هغه انتخاب کړئ. راځو ګورئ چې دا 2 انتخابه یا ټاکنې چې مونږ کړي دي دا جوابونه صحیح دي او کنه. Auflösung؟ هو diese Frage wurde richtig beantwortet. دا سوال سم جواب سوی ده. دویم سوال ته راځو. Welche Fahrzeuge dürfen hier nur mit Schrittgeschwindigkeit und unter Ausschluss jeglicher Gefährdung der Fahrgäste vorbeifahren؟ Warnblicklicht an. Warnblicklicht دغه 4 دانې څراغونه چې چالان وي ګل او چالان کیږي دې ته وارنبلیک وایي. مونږ نه مخکې دلته بوسته او مونږ دلته ولاړستو. لومړی خو به تاسو د انځور سم وګورئ چې په دې انځور کې څه شی دی. د شاته شیشه کې کین او چپه او راسته خواته دی خواته به وګورئ او بل دا چې دا په هلتشتلې کې ولاړ دی. اوس راځو سوال ته. سوال کې وویلې دلته چاته اجازه ده چې قدم په قدم مخکې ولاړ شي. Schrittgeschwindigkeit موټرم په اول گیر کې واچو او اکسلیټر خوشې کوي میده موټر زی دې ته وایي. وای چاته اجازه شته چې دومره استه لاړ شي چې دغه څوک چې د بوس نه کته کیږي دوی ته کوم ستونزه یا خطر پیښ نسی او تاسو هم د موټر نه داسې تیر سئ د بوس نه داسې تیر سئ. Alle Fahrzeuge die in gleicher Richtung fahren. ټول هغه موټرونه چې په همدغه لاس باندې ځي باید هغوی استه لاړ شي. دا صحیح ده. نه یوازې ده بل entgegenkommen دا موټر چې دی خوا نه راځي دوی نشي کولی سم دا 500 کې لاړ شي تیر شي. نه کېدای سي یو دانه یا یو مسافر چې راکته سوی د دې بوس د شانم د سمنډه کې لاړ شي دا هم خطر ده. نو هغه موټر چې اخوا نه راځي هغه هم باید استه لاړ شي او هغه موټر چې دی خوا نه ځي هغه هم باید ډیر استه رو قدم په قدم مخکې لاړ شي. راځو ګورو چې دا زموږ دواړه جوابونه صحیح دي او کنه دي. Ja, diese Frage wurde richtig beantwortet. هو دا سوال صحیح جواب سوی ده د 4 نمرو سوالو. راځو بل سوال ته. دریم سوال. Warum sind ältere Fußgänger im Verkehr mehr gefährdet als jüngere؟ Fußgänger هغه پلی خلک سيزي او gefährdet هغه خلک چې ډیر په خطر کې دي یا ډیر د خطر په مقابل کې دي هغه څوک دي؟ Warum sind ältere Fußgänger؟ ولې هغه زاړه کسان ډیر په خطر کې دي له ځوانانو نه هغوی چې په دې سړک باندې کته پورته کیږي. زاړه خلک وای Sie schätzen die Geschwindigkeit von Fahrzeugen oft falsch ein.
einschätzen پیشبینی کول یا داسې فکر کې یو تصور کول چې دا موټر تیز راځي که استا راځي څنګه به یې څنګه به نه ما ته فاصله لږه ده که ډېره ده sie schätzen معمولا وایي هغوی دغه پیشبیني څه کې دی غلطه کوي رښتیا da غلطه کوي sie reagieren oft langsamer und sind weniger beweglich هغوی کوم عکس العمل څخه ډېره استا کوي یعنې ځکه خو عمر جګ ده او ځان صحیح نسی خوځولی زر نسی کولی د موټر د مخې نه اخواته لاړ سي یا په سړک باندې زر تیر سي دا هم صحیح ده sie sehen und hören oft schlechter هغوی سترګې هم صحیح کار نه کوي صحیح لیدلی هم نسي او صحیح اورېدلی هم نسي هو یعنې سوال کې دا ویل سوي دي ولې زاړه خلک ډېر په خطر کې دي کله چې هغوی د سړک نه تیریږي او ځوانان نه نو دا درې واړه د زړو خلکو په ځواب کې یا دغه ځواب همدا صحیح ده ګورئ چې دا ځواب صحیح ده او که نه هو diese Frage wurde richtig beantwortet د څلورو نمرو پوښتنه وه څلورم سوال تصویر ده weshalb ist es möglich dass Fahrzeugführer das Zeichen Vorfahrtgewähren nicht wahrnehmen دلته یو Zeichen ده په آخر د دې سړک کې وایي ولې موټروان کیدای سي دغه علامه صحیح ونه ویني ولې ونه ویني یا هم بیخي ورته متوجه نسي لیدل یو خوا متوجه کېدل بله خوا Die Straßenführung erweckt den Eindruck einer Vorfahrtsstraße دا سړک وایي داسې جوړ سوی ده چې موټروان ته دا احساس ورکوي چې لومړیتوب ته لرې ته باید تیر سي Vorfahrtgewähren لومړیتوب ورکول او دلته دا فکر کوي چې لومړیتوب زما دی زه باید مخکې لاړ سم سمه ده Die durchgehende Beleuchtung verteilt zu der Annahme an der Kreuzung Vorfahrt zu haben څرنګه چې دا سړک رڼا لري نو موټروان داسې فکر کوي چې دلته زه فورفارت لرم او دا سړک د هغه سړک دی چې زه پکې لومړیتوب لرم da هم کېدای سي Die parkende Fahrzeuge verdecken teilweise den Kreuzbereich وای د پارک موټرونه دغه موټرونه چې دلته پارک دي دا هم کېدای سي چې دغه څلور لارې پټ کی او موټروان د څلور لارې ونه ویني نو داسې فکر وکوي چې دا یو سړک دی او بیخي دلته کومه څلور لارې یا بل سړک نه را یوځای کیږي da هم صحیح کېدای سي ګورئ Diese Frage wurde richtig beantwortet هو دا سوال صحیح ځواب شو یعنی درې واړه صحیح دي پنځم سوال Welche Fehler machen das Überholen auch auf übersichtlichen und geraden Fahrbahn gefährlich وای چې کومه اشتباه یا کومه غلطي مونږ نه کېدای سي یا په هغه وخت کې کېدای سي کله چې مونږ غواړو د یو موټر نه مخکې شو که هغه سړک هوار وي او که هغه سړک مستقیمه وي کوم ناسم کارونه کېدای سي د یو خطر پیښه سي Der eigene Überholweg wird zu kurz eingeschätzt هغه سړک یا هغه فاصله چې تاسو د یو موټر نه داسې تیریږي لکه دلته یو موټر وي دلته زه یم زه غواړم د موټر نه تیر سمه نو دغه فاصله موږ ډیره لنډه په نظر کې ونیسو دې ته مو پام نه وي چې زه خو مخکې کېږم دا موټر خو ولاړ نه دی کله چې زه مخکې ځم دا موټر خو هم مخکې ځي نو دا فاصله زموږ که تر 100 متره دا کېدای سي که موږ 100 متره فکر وکړو کېدای سي دا 200 متره پورې موږ د موټر سره یو ځای لاړ شو بیا پس د هغې نه مخکې شو Der eigene Überholweg wird zu kurz eingeschätzt. رښتیا دا هم کېدای سي Die Entfernung eines entgegenkommenden Fahrzeugs wird zu groß eingeschätzt. د را روان موټر کوم موټر چې مخامخ را روان دی مونږ داسې فکر کوو چې هغه موټر ډېر موږ نه لرې ده خو نه موږ هم دې خوا نه روان شو دا موټر هم روان دی هغه موټر را روان دی هغه ولاړ نه دی نو ځکه دا فاصله مونږ باید دومره اوږده مد نظر کې ونه نیسو نه Die Entfernung eines entgegenkommenden Fahrzeugs wird zu groß eingeschätzt دا هم صحیح ده
Der eigene Überholweg zu lang eingeschätzt. دغه سرک وای ډیره که چېرته موږ فکر وکړو چې نه دغه فاصله ډیره اوږده فاصله ده نو بیا موږ د خطر جلوګیری کوی سو خو دا پکې دا غلط ده مګر دا دواړه صحیح دي راځو ګوري Diese Frage wurde richtig beantwortet. هو دا سوال جواب صحیح ده شپږم سوال Wie müssen Sie sich bei einem Stau im Tunnel verhalten? که چیرته د موټرو ترافیک وي یا لاره بندوي په یو تونل کې تاسو به څه کوئ Bei Stillstand mit ca. 5 Meter Sicherheitsabstand zu Vordermann anhalten. 5 متره د یو بل په موټر کې فاصله باید مراعات سي Warnblinklicht einschalten څلور دانې د څراغونو چې بلینکرونه دي مړه چالانېږي دا باید چالان کړئ Fahrzeug sicher und umgehend verlassen. موټر یو خواته ودروي او تینه لاړ سي نه دا غلط ده فاصله به مراعات کوئ د مخامخ موټر سره که موټر تاسو نه مخکې ولاړ دی او دویم څلور چراغونه به هم چالانوئ ګورئ چې جواب صحیح ده که نه Ja, diese Frage wurde richtig beantwortet. څلور نمرو سوالو اوام سوال ویدیویی سوال دی Bitte starte das Video. دا ویدیو چالانه که dich mit der Situation vertraut zu machen. دغه وضعیت یو دفعه ښه وګورئ ګورئ Sie können das Video insgesamt 5 Mal ansehen. په امتحان کې یا په ازموینه کې تاسو کولی شئ دغه ویډیو 15 وارې وګورئ بیا پس د هغې نه نوره تاسو ته نه خلاصېږي راځو موږ یو وار دا ویډیو سر تر پایه پورې ګورو کله چې ویډیو پلی کوئ د آینو ته به ګورئ لکه رښتیا چې تاسو موټرواني کوئ بیا به هم دې سرکونو د پیاده رو ته ګورئ چې په پیاده رو کې څه روان دي پس له هغې نه ستاسو دا کومه لاره چې ده دلته ګورئ دې ته به متوجه اوسئ دې بوس ته به متوجه اوسئ دې خلکو ته به هم متوجه اوسئ دا ټول به ګورئ سره زو سوال ته په سوال کې څه شی دي Worauf sollten Sie sich in dieser Situation einstellen? تاسو باید په دې وضعیت کې څه وکړئ او تاسو کوم وضعیت باید مخکې نه په خپل ذهن کې وګورئ چې څه پیښېدلی سي دلته Der Bus schwenkt beim Anfahren kurz auf meinem Fahrstreifen aus. دا بوس چې کله حرکت وکړه کیدای سي په دغه وخت کې دا بوس د حرکت سره لږ زرکه ایما خواته راسي یعنې دغه کوم سرک چې ایما لاس د دې خواته راواوړي هو دا کیدای سي Das Quad fährt plötzlich an. Das Quad دغه څلور ټیره موټرسایکل ته وایي دغې ته Das Quad fährt plötzlich an. نه دا خو امکان نه لري ځکه مخکې دا نفر ولاړ دی دا نسي کېدلی سي یو دفعه راواوړي ځکه بوس هم شاته را روان ده دلته د ده په مخکې دی ولاړ دی نه دا نه راځي Personen betreten hinter dem Bus an die Fahrbahn. هغه کسان چې د بوس نه کته سوي دي هغه کېدای سي لنډه رامنډه کې سړک ته راواوړي هو دا جواب صحیح ده ګورو چې دا دواړه جوابونه صحیح دي که نه Diese Frage wurde richtig beantwortet. څلور نمرې سوال صحیح جواب شو اتم سوال Wodurch lässt sich die Fahrtüchtigkeit nach übermäßigem Alkoholkonsum kurzfristig wiederherstellen? ډیر احتیاطي سوال ځکه دلته یو وارې الکول راغلی ده بیا Fahrtüchtigkeit راغلی ده او übermäßigen kurzfristig مهمه سوال په دې باندې ده چې الکول راغلی وی که چیرته مونږ یا یو چا یا موټروان الکول ښکلی وي چی شی کوای سي په لنډ وخت کې بیرته دې سړي ته دا توانایي ورکړي چې موټر وګرځوي الکول یې څکلی دی چی شی باید وکړي چې پس له ډېر لنډ وخت نه 15 شپږ دقیقو یا 10 دقیقو بیرته موټر وچلوي durch gar nichts بس خلاص هیڅ امکان نه لري چې تاسو بیرته په لنډ وخت کې 15 شپږ 10 دقیقو کې راسئ بیرته موټر وچلوئ ولو که هغه بیخي لږ الکول هم وي دلته ویلي durch 15 Minuten Sport 15 دقیقې سپورت کول نه durch das Trinken von 2 Tassen Kaffee
2 پیالې کافي څښل کولی شي تاسو بیرته د دې جوګه وګرځوي چې تاسو موټر وګرځوي. نه، احتیاطي جنبه gar nicht. هېڅ امکان نه لري چې تاسو یې وشکئ یا یې ویې او بیرته راسئ موټر چلولو ته کښېنئ. 4 نمرې فقط gar nicht. Diese Frage wurde richtig beantwortet. جواب صحیح دی. 9 سوال بیا هم ویډیویي سوال دی. ګوري اول به ویډیو وګورو. دې لاس ته ګورو چې شی را روان دی. دلته اوبان را روان ده، مونږ اشاره مو وهله، روان یو چپ خواته. او دلته وګوره دا موټر هم راوځي. په کرویڅنګ کې یو دفعه بیا وګورئ چې په کرویڅنګ کې زه فورفارت لرم. دې خواته وګورو. بیا هم دلته وګورئ، په د شا په شیشه کې وګورئ، بلینکر ووهل سو، فورفارت هم همدا سرک لري او دلته دا موټر را روان دی. ځو سوالونو ته. Wie verhalten Sie sich? څه کوئ تاسو دلته؟ Vor dem Linksabbiegen warten und den Bereich der Mittelinsel frei halten. مخکې له دې نه چې مونږ داسې تاویږو باید دلته ودرېږو او دغه انزل دا ځای چې دی لکه د موټر چې دا اوس ولاړ ده دا ځای باید خالي پرېږدو. هو دا باید خالي پرېږدو. Zunächst im Bereich der Mitteninsel warten, wo der andere PKW steht. اول باید راسو دغلته قرار ودرېږو. نه ولې ودرېږو؟ دا خو لاره بندېږي ځکه دلته اوبان را روان دی. اوبان د لومړیتوب لري، هغه باید تیر سي. Flüssig abbiegen, um die Nachfolgenden nicht zu behindern. و ما په شاته موټر را روان ده، په دې چې هغه ونه درېږي زه باید دلته بیخي هېڅ شته ونه ګورم، همداسې تیر سم. نه، دا جواب هم غلط. یوازې دا لومړی جواب دلته صحیح ده. 5 نمرې پوښتنه ده، متوجه ورته اوسئ. فقط په یو ټیک باندې کولی شئ دا نمرې ویسئ. Diese Frage wurde richtig beantwortet. هو جواب صحیح دی. 10 سوال بیا هم ویډیویي سوال ده. Bitte starte das Video, um dich mit der Situation vertraut zu machen. یو دفعه ویډیو وګوره او وضعیت سره ځان برابر کړئ، وضعیت باندې اعتباري سه. دواړو شیشو کې ګورو، شاته شیشه کې ګورو، دې سرک ته هم ګورو، پیاده رو ته هم ګورو، دې سایکن ته ګورو چې څه کېږي. دې موټر ته هم متوجه اوسئ. سوال ته ځو. Wann dürfen Sie losfahren? کله تاسو ته اجازه ده تاسو لاړ سئ؟ اول خو زه لومړیتوب نه لرم چې زه مستقیمه تیر سم. دویم دا نفر چې کوم مخامخ را روان دی دا په ما باندې حق لري ځکه ما بلینکر وهلی دی، زه غواړم چپه خواته تاو سمه. ګورو چې ځوابونه کې څه دي. Nachdem der LKW-Fahrer mit Handzeichen eindeutig auf seine Vorfahrt verzichtet hat. کله چې دغه LKW یا د لوی موټروان ماته اشاره وکړه چې زه نه غواړم لاړ سم، فورفارت تا ده، ته کولی سې لاړ سې. هو ځکه ماته اشاره وکوله، صحیح ده، زه تللی سم. Sofort da der LKW-Fahrer mich dazu auffordert. چې کله ماته د موټروان وویلې دا د غټ موټروان چې ته لاړ سه، اشاره راته وکړې، زه دفتن وځم. نه، زه دفتن نه وځم ځکه زه باید لومړیتوب دغه کسانو ته ورکړم چې په دې سرک باندې ځي او راځي، نه دې دا فورفارت نه لري، زه نه لرم ځکه دا غلطه د دې اشاره ده. د دې لپاره چې مخکې لاړ نسي، مخامخ لاړ نسي، ماته ویل خی اول ته تاسو زه به لاړ سم. ګورو wenn ich den Querverkehr nicht gefährde oder nicht wesentlich behindern. هغه وخت کې ماته اجازه ده کله چې په دغه سرک باندې را روان او تیریدونکو خلکو ته مشکل جوړ نسی، زه کولی سم لاړ سم. هو ګورو چې دا جواب صحیح ده که نه. Ja, diese Frage wurde richtig beantwortet. دا سوال صحیح جواب سوی ده. 11. Wie müssen Sie sich in dieser Situation verhalten? دلته باید تاسو څه وکړئ؟ ګورو چې ریل تیریږي، اورګاډی تیریږي، دلته دا کس ولاړ دی او سور او سپین بیرق یې لاس کې نیولی ده. شرنګ لا تر اوسه نه دی ټیټ سوی، خو مونږ ته داسې نفر دلته ولاړ ده، په دې باندې پوهېږو چې باید تیر نه شو. Ich muss rechts an Sicherungsposten vorbeifahren.
زه وای دغه راسته لاس کې داسې تیر سمه لاړ سم links an Sicherungsposten vorbeifahren د دغه سړي د راست چپ لاس ته داسې تیر سمه کوم چې دلته ولاړ دی نه vor dem Andreaskreuze halten دغه ته اندریاس وای ده دینه مخکې دلته باید زه ودرېږم هو دا صحیح ده دا دواړه صحیح نه دي Ja, diese Frage wurde richtig beantwortet. 3 Nummer سوال و صحیح جواب شو. 12. Eine Person will die Fahrbahn auf dem Fußgängerüberweg überqueren. Wie verhalten sie sich? یو نفر غواړي د فوسګنګر هماغه د پیاده رو لاره چې وړو کې د زیبرا خط غوندې جوړه شوې ده غواړي هغې نه تیر سي زه باید څه وکړم Ich überhole wartende Fahrzeug mit besonderer Vorsicht. کوم موټر چې ما نه مخکې ولاړ ده لکه دا اوبرګنګ ده هماغه خط سړک دی چې یو نفر پې باندې تیریږي دا موټر دې ته منتظر ده زه دلته یم زه کولی سم داسې راسم او د ځای نه تیر سم نه دا زه نسم کولی Ich überhole nicht زه نه غواړم چې مخکې سمه دې موټر نه Ich bereite mich auf das Anhalten vor زه آمادګي نیسم چې موټر ودروم هو باید موټر نه مخکې نشئ او موټر ودروئ چې دا نفر تیر سي 5 نمبر سوال دی دو گزینه صحیح دی Diese Frage wurde richtig beantwortet 14 سوال Was gilt hier? چی شی صحیح ده Abbiegen ist nicht zulässig تاویدلو ته اجازه نسته Vor dem Einfahren in die Kreuz muss auf weitere Zeichen des Polizeibeamten gewartet werden. مخکې له دې نه چې مونږ داسې تیریږو باید د ترافیک پولیس اشارې ته مونږ ودرېږو Die Kreuz darf überquert werden. کله چې د پولیس شا یا مخه مونږ ته اجازه نسته ده چې مونږ تیر شو خو په دې حالت کې مونږ ته اجازه سته ده چې مونږ تیر شو Die Kreuze darf überquert werden. په دې وخت کې اجازه شته ده چې مونږ د سړک نه تیر شو 4 نمبر سوال Diese Frage wurde richtig beantwortet. مخکې سوال بیا هم ویډیویي سوال ده ویډیو چالانه وګورو د شیشو کې به ګورو د شاته شیشه کې به ګورو مونږ نه موټر مخکې کیږي دلته پیاده رو روان دی د لومړیتوب ورکولو حق د بل چا دی بل چا ته باید حق ورکو دی چراغونو ته ګوري چالان او ګل کیږي او پیاده رو هم راغی سوالونو ته ځو سوالونه چی شی وي Wie verhalten Sie sich jetzt richtig کومه هغه کړنه صحیح ده چې تاسو به یې کوئ یو چې ته پام کله چې دا څایخن و او بیا هم دا چراغ ګل او چالان کېده دا ګل او چالان چې کله دا چراغ کېږي هغه په هغه وخت کې کېږي چې د زون ټاګ یا هم د رخصتۍ ورځې وي نو بیا پس له هغې نه دا هغې اعتبار لري دا کینسایخن اعتبار لري کله چې کینسایخن هم وي او دا امپل جوړ وي دا چراغ جوړ وي بیا د چراغ اعتبار لري Ich gewähre möglichen Querverkehr die Vorfahrt. Ich gewähre زه ورکوم لومړیتوب دغه نور موټرونو ته چې دا په دې سړک باندې تیریږي او را تیریږي هو Ich überquere die Kreuz zügig da gelbe angezeigt wird زه تیز تیریږم داسې ځکه وایي دلته خو زیړ دی نه دا غلط ده Ich warte an der Haltlinie auf die nächste grüne Phase وای زه درېږم کله چې د چراغ شین شو بیا زه تیریږم نه چراغ بیخي نه شین کېږي ولې نه شین کېږي ځکه د رخصتۍ ورځ ده ته باید دغې ته متوجه اوسې او د خپل هغه فکر نه کار واخلې چې څنګه زه کولی سم دې ځای نه مخکې لاړ سم خو چې دې خواته موټروانانو ته یا دې خواته او دې پیاده رو ته مونږ څه مشکل جوړ نه کړو 4 نمرې وي دا سوال هم صحیح جواب شو 15 پوښتنه Welche Verhalten ist richtig دلته کومه کړنه صحیح ده Ich muss die Straßenbahn durchfahren lassen اول خو دې سایخن ته ګورو د نشانی ته چې مونږ باید لومړیتوب ورکو لومړیتوب اول دلته د دې اوبان ده دویم د چا ده Die Straßenbahn muss mich
früher abbiegen lassen. نه دا غلط ده. Straßenbahn باید ماته اجازه راکړي چې زه لاړ شم. نه. Ich muss das Motorrad durchfahren lassen. زه باید دا موټرات پرېږدم چې لاړ شي. هو دا هم صحیح ده. ځکه هغه مخامخ راځي او زه غواړم داسې تاو شم. نو لومړی حق د اوبان دی، بیا ورپسې د موټرسایکل ده او بیا ورپسې زه. ګورو چې څه کېږي. 5 نمبر سوال. Jawab so, diese Frage wurde richtig beantwortet. مخته ځو. 14 سوال دی. Welches Verhalten ist richtig? کومه کړنه سمه ده؟ وګورو موږ سټاپ شیلډ لرو، باید دلته موږ ودرېږو. مخامخ نه بوس را روان دی او بایسکل هم دلته ولاړ دی. Ich muss an der Haltlinie anhalten. کله چې سټاپ شیلډ تاسو په مخ کې و یا دا ځایخن مخ کې و، تاسو مجبور یاستئ د دلته د سپین خط چې د دلته راسئ او ودرېږئ. هو den Bus durchfahren lassen. دا بوس باید تیر سي. بالکل بوس دی هم تیر سي. خو اول څوک تیریږي؟ اول باید دا تیر سي. den Fahrer durchfahren lassen. باید اول دا تیر سي، کله دا تیر سو بیا بوس تیریږي، بیا پس دغه نه زه تیریږم. den Radfahrer durchfahren lassen. بایسکلکی هم پرېږدم چې لاړ سي، بوس هم پرېږدم، خو زه دلته اول سر کې درېږم. 5 نمبرې سوال دی، ځکه احتیاطي جنبه ده دلته. ګورو چې سوال جواب صحیح ده که نه. بالکل 5 نمبرې سوال سم جواب شو. 18 سوال. Welches Verhalten ist richtig? دې شیلډونو ته که وګورو دا فورفالټ شیلډ دی، یعنی زه حق لرم چې په دې سړک باندې لاړ شم. دا abbiegen یا تاوېدل زما حق ده. Ich muss das blaue Fahrzeug vorbeilassen. زه غواړم چپه لاس ته تاو شم. دې موټر ته باید زه اجازه ورکړم چې لاړ شي. هو دا موټر باید لاړ شي، ځکه چې زه نه غواړم په دې سړک باندې لاړ شم او زه غواړم چپه لاړ شم. اگر که دا سړک فورفارت ده، دلته څوک دی په دې سړک باندې، هغه لومړیتوب لري. Ich muss das grüne Fahrzeug durchfahren lassen. زه باید دغه شین موټر پرېږدم چې لاړ شي. نه دا زه نه پرېږدم. Ich darf vor dem grünen Fahrzeug abbiegen. زه له دغه شین موټر نه مخکې تاوېدی شم. اول به دا موټر ځي، بیا به زه تاوېږم، ځکه زه Vorfahrtsstraße کې یم. جواب ګورو. Diese Frage wurde richtig beantwortet. 5 نمبرې سوالو سم جواب شو. 18 سوال. دې ځایخن یا اشارې ته به ګوري چې آسماني ده. Fahrradstraße. Anliege frei. Anliege څوک چې دلته ژوند کوي هغه کولی شي ننوځي. Wer darf in ein so gekennzeichnete Straße einfahren? چاته اجازه شته پرېښسته ده چې په دې سړک کې ننوځي؟ Alle Radfahrer. ټول هغه کسان چې بایسکل ګرځوي. هو alle Mofa-Fahrer. هغه موټرسایکلونه چې واړه دي او غږ یې ټیټ ده، هغه کولی شي لاړ شي دلته؟ نه. alle Besucher von Anwohnern. ټول هغه میلمانه چې راځي دلته چې څوک ژوند کې ده، هغه میلمانو ته اجازه شته ده چې راسي؟ هو alle Mofa-Fahrer نه. Radfahrer ته اجازه شته ده او alle Besucher von Anwohnern. 2 نمرې دا سوال لري. ګوري. Ja, diese Frage wurde richtig beantwortet. 19 سوال. Was gilt hier? An dieser Stelle endet eine geschlossene Ortschaft. Geschlossene Ortschaft لکه یو کلی، یو ښار، وړوکی ښار، هغه څه خلاصیږي. دلته دا مدار د اعتبار د لندنۍ مدار د اعتبار او پاسنۍ. لندنۍ نه وځي، پاسنۍ کې نه نوځي. An dieser Stelle endet eine geschlossene Ortschaft. هو ځکه دا ختمیږي. Welster یو کلی یا هر شی چې دا ختمیږي او په شوتن کې نه نوځي. Endet eine Umleitung. نه دا د Umleitung Zeichen یا نشانی نه ده. Beginnt eine geschlossene Ort. یو بل geschlossene هغه را شروع کیږي، ښار را شروع کیږي؟ نه، بلکې 6 کیلومتره بعد هغه را شروع کیږي، ځکه 6 کیلومتره بعد دا موټر لاړ شي، بیا پس لغې نه دا شوتن را شروع کیږي. ګورو جواب به څه وي. Diese Frage wurde richtig beantwortet. یوازې دا لومړی جواب سم دی. 20 سوال دی. Was kann dazu beitragen, Kraftstoff zu sparen und die Umweltbelastung zu verringern? څه کولی شي کومک وکوي د دې لپاره چې مونږه تیل
سپما کو او هم د محیط یا هم چاپیریال ته مو ضرر لږ رسیدلی وي. Durch vorausschauende Fahrweise zu einem gleichmäßigen Verkehrsfluss beitragen. وای کله چې مونږ موټر چلوو باید فقط پام مو مخې ته وي، احتیاط وکړو او استه لاړ سو، کوم هغه سایکنونه او هر شی چې د هغې ته متوجه اوسو چې چېرته بریک ونیسو بیا ریز ورکړو، بریک ونیسو بیا ریز ورکړو. نه، دې شي نه باید مونږ صرف نظر وکړو. Schon beim Kauf eines Kraftfahrzeugs auf den Kraftstoffverbrauch achten. کله چې مونږ موټر اخلو باید وګورو چې دا په کیلومتر کې یا په 100 کیلومترو کې څومره تیل خوري، هغې ته باید متوجه اوسو. هو nach Möglichkeit öffentliche Verkehrsmittel benutzen, mit dem Fahrrad fahren oder zu Fuß gehen. څومره چې شونې وي باید د بوس، اوبان او دې شیانو نه کار واخیستل سي، عامه د ترافیکي وسایلو نه، او یا هم په بایسکل وګرځئ او یا هم پیاده وګرځئ. وګورو چې دا سوال جواب صحیح ده او کنه. Ja, diese Frage wurde richtig beantwortet. 3 نمرې سوالو سم ځواب شو. تر بیا ښې چارې، الله مو مل.